سلامونه دوستانو، تا دې وکړو چې روغ جوړ اوسئ. دا یوه پوښتنه چې ډېر وخت اکثره دوستانو ته داسې لږ ګونګه پاتې ده او یا نسي کولی چې یو لږ سره تفکیک کړي، هغه دا ده چې پر هغه حقیقي بڼه باندې تر ډېره بریده ډېر معمولي مسایل دي چې موږ هغه نه یا پوه نه یو یا مو سر خلاص نه دی او یا مو سر نه دی خلاص کړی، باوجود دا ډېر عامیانه او ډېر عادي. هغه د یو نظام مسؤلیت د خپل ټولنې په وړاندې، خپل د ملت په وړاندې، د بل اړخه د ټولنې مسؤلیت د خپل نظام د بقا لپاره ده، چې په دې کې زه یو 15 غټ موضوعات غواړم چې د ټولنې مسؤلیت او په څنګ کې د دولت مسؤلیت بیان کړم، چې دا تقریبا که هغه نظام شرعي، که هغه جمهوریتي، دیموکراتیک کاره برخه تقریبا دا وي په اکثر نظامو کې دا لیدل کیږي او دا سته، سره له دې چې هر نظام شرعي نظام ځان ته هغه خپل اهداف او خپل هغه معیارونه لري، خپل هغه قوانین لري، جمهوري نظام ځان ته، شاهي نظام ځان ته ده. خو یو 15 موضوعات چې په دې ټولو کې لیدل کیږي هغه دا دي. یو دا چې د نظام مسؤلیت یا د ملت مسؤلیت د نظام په وړاندې څه شي دی. اول به دې ته راسو چې د ملت مسؤلیت د نظام په وړاندې باندې څه شي دی. لومړی دا دی چې یو ټولنه، یو ملت مکلف دی چې خپل د نظام هغه قوانین، هغه مقررات چې تصویب سوي هغو ته غاړه پرېږدي او هغه په ځان باندې تطبیق کړي. دا د ملت مسؤلیت دی. هغه جوړ سوي، تصویب سوي مقررات، بیلګه درته وایم، ته زده کړه کوې، د زده کړې یو معیار دا دی چې ته باید ازموینه ورکړې، د هرې ازموینې نه وروسته که ته بریالی کېږي بل ټولګۍ ته ځي. که ته د کانکور ازموینه ورکوې نو ته خپل د خوښې پوهنځي ته که د نمرې ترلاسه کړې ځي. که ته موټر چلوې باید اول لیسانس ولري. ته باید قوانینو مقرراتو ته غاړه پرېږدي تر څو ستا نظام خوندي. دا مهمه ده. اوس دلته دا مهمه ده چې آیا قوانینو مقررات تصویب سوي چې د ټولو لپاره شتون لري که نه لري. دا مقررات برته د نظام وظیفه ده چې دا جوړ کړي. د بل اړخه څخه د ټولنې مسؤلیت بل دا دی چې د دولت هغه ملي مسایل، مثال درته د بیلګې په توګه وایم، که هغه د جمهوریت نظامي په ټاکنو کې دا مسؤلیت د دوی دی چې په ټاکنو کې برخه واخلي. که هغه شرعي نظام دی، شرعي نظام کوای چې اختر په دغه ورځ دی، نو دغه څخه به څوک سرغړونه نه کوي. کوای روژه په دغه میاشت ده، کوای دغه ورځ ملي ده، کوای دغه ورځ دغه ده. هر هغه ملي مسایل چې د دولت لخوا څخه پر ټولنې تطبیقیږي، د ټولنې لپاره هغو ته غاړه پرېښول او په هغو کې ګډون، دا د ټولنې او دا د ملت مسؤلیت دی. درېیمه برخه چې ډېره بنیادي او اساسي برخه چې د ملت لخوا ده یا د ټولنې لخوا ده، هغې د مالیې ورکول. که څه هم چې یو شمېر علماوې وایي چې په اسلام کې مالیه نسته، زکات و عشر سته، خو که په ټوله کې وګورو په ټولو نظامونو کې د مالیې مسله ډېره بنیادي مسله، ځکه چې یو نظام په مالیه ولاړ دی. که مالیه نه وي تر ډېره بریده نو د دولت لاس بیا مات او غاړې تولیدلی، که څه هم ملي منابع دي، که څه هم ګمرکات دي، خو مالیه ډېره مهمه ده چې دا د ټولنې مسؤلیت دی چې خپل د ګټې، خپل د لاسته راوړنې پر اساس خپله کومه سلنه چې د قانون له مخې د مالیې لپاره ځانګړې سوې هغه باید ورکړي، تر څو یو نظام مستحکم او استواره پاتې شي. د بل اړخه څخه که چیرې نظام هر هغه کړه وړه ترسره کوي، دا د ټولنې مسؤلیت دی چې پر هغو باندې نظارت او کتنه ولري، ځکه که نظارت او کتنه ونه لري دلته بیا یو ستونزه رامنځته کېدلی شي. نو دلته بیا دا څرګندوي چې څومره د ملت، څومره د ټولنې او د نظام ترمنځ
څومره واټن شتون لري، کم دی، زیات دی، سره په ټکر کې دي، سره غواړي که نه غواړي. که چیرې سره غواړي، که چیرې شفافیت مسله وي، نو دولت باید خلکو ته دا حق ورکړي تر څو د هغو پر کړنو باندې نظارت ولري. که یو ځای د چا حقوق تر پښو لاندې کېږي، که یو ځای خطا کېږي، که یو ځای فساد کېږي، باید ټولنه دا حق ولري تر څو د نظام پر کړو وړو باندې خپل نظر او کتنه څارنه ولري. چې